د وطنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې هڅې. ننګرهار کې د وطنیو تولیداتو لپاره 3 ورځنی نندارتون پرانیستل شو. د دغه نندارتون په سلغرفو کې د ننګرهار ولایت سربېره د ځینو نورو ولایتونو یو شمېر صنعتکارانو هم خپل تولیدات نندارې ته ایښي. مسؤلین وایي له دغسې نندارتونونو هدف او موخه د وطنیو تولیداتو لپاره بازار موندنه ده. په نندارتون کې ګډون کوونکي سوداګر له نورو سوداګرو سره عرضه کوونکي او شریکانو سره اړیکې جوړېږي چې په پایله کې د سوداګرۍ ودې ته لار هواروي. په دغو غونډو کې د سوداګرو لوی معاملې او تړونونه ترسره کېږي چې شرکتونه عاید زیاتوي. د یاد نندارتون د پرانیستي مراسمو کې د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی په بهرمیشتو افغان بانګوالو غږ وکړ چې هیواد ته د راشي او په کوردرنه د هیوادوالو ته د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره پانګونه وکړي. همداراز د پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې هر راز ستونزو ته به رسیدګي کوي. مکمل ډاډ او اطمینان درکوم چې په کوم ځای کې خنډ او ستونزه او مشکل سره مخ کېږئ تاسې مراجعه وکړئ. ولایت دروازې ستاسې په مخ خلاصې دي. انشاءالله چې زموږ په وس یې هغه به خامخا رسیدګي کوو. که زموږ په وس نه وه تر مرکز هم در سره ځو منډه هم کوو او تاسې ته دغه شته خنډونه چې ستاسې په مخامخ کې هغه انشاءالله ختموو درسره. بلخوا د وطنیو تولیداتو په دغه نندارتون کې ګډون کوونکي صنعتکاران هم د صنعت او سوداګرۍ ریاست د دغه اقدام هرکلی کوي او دغسې نندارتونونه د خپلو تولیداتو د بازار موندنې لپاره خورا مهم بولي او په دوام یې ټینګار کوي. ښه خبره ده په دې چې موږ وطنوال په دې آګاهي ورته پیدا شي وپوهېږي چې موږ واقعا داخلي تولیدات دغه عرصه کې موږ داخلي تولیدات لرو. نو دا خو هم تاجران ته ښه تمامیږي او هم وطنوال ته تر څو وپوهېږي په دغه عرصه کې. داسې نندارتونونه چې په لاره واچول شي واقعا د طبیعي خبره ده چې دا د پانګوالو لپاره ډېر مفید تمامیږي او موږ هم له دولت نه په دې عرصه کې هیله لرو تقاضا لرو تر څو پانګوال تشویق او ترغیب شي د هغوی لپاره لا اسانتیاوې او تسهیلات برابر شي تر څو د همدغه نندارتونونو له طریقه موږ وکولی شو خپل محصولات ته او اقتصاد ته وده ورکړو. د یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې د هیواد په بل ختیځ ولایت لغمان کې هم د وطنیو تولیداتو د بازار موندنې لپاره نندارتون پرانیستل شوی و. عزیز الحسن نعماني، حریت راډیو، ننګرهار.